بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې هیله تاسو ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. ستاسو دوست ستاسو ملګری یم لطیف مهربان، بیا هم له یو نوې ویډیو سره په دې هیله چې د اختر ورځ د شپې مو په خیر سره تېرې کړې وي او کوم مشکل سره نه وئ مخامخ شوي. نو ګرانو ملګرو، زموږ نن ویډیو چې ده هغه یې دې باره کې ده د ډیلی موشن. سمه ده، ډیلی موشن باره کې ما تاسو ته 2 دانې ویډیوګانې ډک کړې وې، اما بعض ملګرو ته اوس هم هغه ګونګ دي، بعضې سوالونه ورته ګونګ دي چې هغه باره کې زه غواړم نن تاسو سره مفصل خبرې وکړم. خو دې نه مخکې چې هغې باره کې خبرې وکړو، له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او ورسره که زما یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی نو تاسو مهرباني وکړئ دا هم سبسکرایب کړئ. که تاسو چیرې یوټیوب چینل ته زما راشئ، ما پرون تاسو ته یو ویډیو په دري ژبه دې باره کې مې ډک کړی وی، تاسو څنګه کولی شئ له ټایم باکس سایټ سره سروې مکمل کړئ. سمه ده چې دا ډېرو ملګرو ته ګونګ وه دا خبره چې موږ څنګه له دې سره سروې وکړو. البته څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي چې ټایم باکس ویب سایټ ډېره پیسې چې ورکوي هغه له سروې سره ورکوي، او تاسو نور معلومات هم که غواړئ هغه هم په دې چینل کې تاسو پیدا کولی شئ. سمه ده. یو بل مهمه ویډیو چې ما غوښتل تاسو وکړم چې هغه غواړم چې موږ راځئ یو بل سره کومک وکړو. ډېر ملګري زه میسیجونه ماته کوي چې موږ نشو کولی موږ ښه ویډیو ډکه کړو. ما تاسو ته څنګه په ویډیو کې ویلي چې یو ملګری مې دی ما تقریبا د هغه ویډیوګانې وکتې، ډېر ویډیوګانې مې ډېر ښه جالب ویډیوګانې مې ما ویو یې نه پیدا کوو. نو په دې ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي چې راځئ زما سره په دې ګروپ کې یو ځای شي، یا که تاسو کوم داسې مشهور ګروپ پیژنئ ما هم هغه ته انوایټ کړئ، ټول ملګري به هلته انوایټ کړي. څه به وکړو چې یو بل ته به ویډیو به د یو بل 1 دقیقه 2 دقیقې ګورو، یو بل چینل سبسکرایب کړئ تر څو د تاسو ټولو سبسکرایبر پوره شي، ویو هم پوره شي او مونیټایزیشن د چینل مو څه شي فعاله شي. البته دغه طریقه چې ما ورته دا اوس ټوله دنیا کې دا خلک کوي. که تاسو د پاکستاني او هندي او بنګلادیشي او دغه خلک وګورئ دا ټول همدغسې کوي، د یو بل چینل سبسکرایب کوي، د یو بل چینل ویو کوي. څه شی کېږي په آخر کې ټولو ته عاید کېږي. موږ او تاسو هم که داسې یو لاس شو په اتفاق شو موږ او تاسو ټول ته هم یو عاید کېږي. نو تاسو نه هیله کوم تاسو دا ویډیو وګورئ او زما کوم د یوټیوب بخښنه غواړم هغه د فیسبوک ګروپ چې دی دلته ګورئ زه درته وښیم دلته انټرنټ لږ سلو دی، نن کار نه کوي، نه پوهېږم څه مشکله دی. دلته به راشئ ګوره په نامه د افغان یوټیوبرز هیر په نامه یو ګروپ ما جوړ کړی دی. که تاسو ګورئ دغه ګروپ دی، که تاسو چېرې د ګروپ ته راشئ نو هلته موږ او تاسو کولی شو چې خپل لینکونه تاسو راسره شیر کړئ او د هغه د لارې نه به څه کوو یو بل ته به ویو واخلو. اوس ګوره فعلا 40 ممبره لري، کوشش وکړئ راځئ دا که موږ او تاسو چېرې 2000-3000 ممبرو ته ورسوو او 2000-3000 ممبر کوي که هغوی په واقعیت سره د یو بل چینل سبسکرایب کړي نو تاسو مطمئن اوسئ چې سبسکرایبر مو پوره کېږي. که 2 دقیقې 3 دقیقې له 4 دقیقې د یو بل ویډیوګانې موږ او تاسو وګورو کوم لینک چې شیر کوي یعنې مونیټایزیشن د ټولو ډېر زر فعاله کېږي. نو راځئ له یو بل سره کومک وکړو. ښه ګرانو ملګرو، له اصل موضوع نه باید موږ او تاسو بلې خوا ته ولاړ نه شو. زموږ موضوع ده نن په ډیلی موشن باره کې. ډیلی موشن باره کې ملګري ډېر پوښتنې دغسې چې آیا دا رښتیا مونیټایز کېږي دې کې ویډیو، آیا دی نه رښتیا موږ او تاسو پیسې ګټلی شو. اول خو ګورئ تاسو دلته ما په یوټیوب چینل کې دې باره کې 2 ډېر ښه ویډیوګانې تاسو ته شیر کړي دي. اول تاسو دلته راشئ، زه د ویډیو تاسو ته پیدا کړم چې په هغه اول ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي دي چې تاسو څنګه کولی شئ په ډیلی موشن سره اکاونټ جوړ کړئ لکه څنګه چې یوټیوب سره کېږي. سمه ده. ګورئ ډیلی موشن دا اول ویډیو ده چې دې سره ما ورته ویلي تاسو څنګه دې سره کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ، او همدلته بله ویډیو کوم پیدا کړئ هغې کې ما تاسو ته ښودلي چې څنګه تاسو کولی شئ بیا هغه مونیټایز کړئ. اوس راځو دې ته چې د ملګرو پوښتنو ته. ګورئ ګرانو ملګرو، اول چې ما تاسو ته ویلې بعد له یوټیوبه کوم پلیټفارم یا کوم سایټ ته چې موږ ویډیو اپلوډولی شو هغه ډیلی موشن دی. ډیلی موشن بهترینه سایټ دی، جینین سایټ دی یا قانوني سایټ دی، یعنې هغه غله نه دی. موږ تاسو په عامه اصطلاح غله نه دی چې فرض کړه تاسو سره کار وکړئ، تاسو سره فریب وکړي، تاسو سره چل وکړي او تاسو هغه وخت بې ځایه ضایع شي. ډیلی موشن ډېر بهترینه سایټ دی، ورسره کار وکړئ. مونیټایزیشن یې څنګه چې مو په هغه ویډیو کې تاسو ته ښودلي مونیټایزیشن یې آن کېږي، فعاله کېږي، هېڅ مشکل نه لري. یوازې تاسو څه شی وکړئ، تاسو اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. اکاونټ نمبر ما تاسو ته ټول طریقې په هغه ویډیو کې ښودلي دي. تاسو ورسره ویډیو ورسره بخښنه غواړم ورسره چینل جوړ کړئ، ویډیو ورته اپلوډ کړئ. لکه یوټیوب دا هم څه کوي اډورټایزمنټ کوي، اډس خرڅوي. ګورئ که چېرې فرض کړه موږ دلته په یو ویډیو باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ چې په اول کې دلته موږ او تاسو ته چی راځي اډز راځي. که دا چینل دغه چینل چې خپل مونیټایزیشن آن کړی وي تاسو به په اول کې وګورئ چې په اول کې موږ او تاسو ته څه شی راځي. په اول کې موږ او تاسو ته اډز راځي. دا غږ به موږ او تاسو بیان کړو. تاسو وګورئ لږ انټرنټ ضعیفه دی دې لپاره یې نه ښیي. اما که تاسو چېرې ما هغه ویډیو وګورئ په هغه ویډیو کې ما تاسو ته ښودلی دي چې ګورئ دلته دې ویډیو چینل فکر کوم د مونیټایزیشن نه دی فعال.
اما که تاسو د ما هغه ویډیو وګورئ ما تاسو ته هغه چینل ښودلی دی چې څنګه پې کلیک وکړئ تاسو ته مستقیما څه کوي هغه اډس چې دی اډس شو کوي درته نو بیا هم راځم تاسو هغه اولنۍ پوښتنه ده چې آیا مونټایزیشن پکې آن کېږي بلې و څنګه چې ما تاسو ته ښودلي مونټایزیشن آن کېږي تاسو ورسره کار وکړئ اما ګورئ که چیرې فرض کړه تاسو یوټیوب چینل ته دا خبره غواړم درته واضح کړم چې بیا ونه وایې ما ته چې ولې پیسې ډېر نه شولې که یوټیوب چینل ته فرض کړه 500 ویو اخلئ نو باید ډیلی موشن چینل ته تاسو 1000 ویوز واخلئ سمه ده که فرض کړه یوټیوب په 500 ویو باندې $1 درکوي ډیلی موشن په 1000 ویو باندې $1 درکوي که یوټیوب 500 درکوي دوی په 1000 درکوي یعنې بعد له یوټیوب ادا دی دا له یوټیوب نه مخکې نه دی فرض کړه ما خو تاسو ته په اول کې په ډېرو ویډیوګانو کې ویلي که ډېرې پیسې غواړئ وګټئ تاسو یوټیوب ته راشئ سمه ده او د هغه نه بعد تاسو بیا کوم ویډیو چې لرئ اوس ګورئ دا ډېره ولې ما تاسو ته دا ډیلی موشن درته در معرفي کړي دا دې لپاره تقریبا ټول ملګري چې ما سره په یوټیوب کې دي ټول تقریبا څه لري د یوټیوب اکاونټونه لري خو هماغه خپل ویډیو چې یوټیوب اکاونټ ته اپلوډ کوئ راشئ هغه ډیلی موشن ته م اپلوډ کوئ تاسو خو دومره شی نه دی که نه خو دا یو اضافي ځای دی تاسو دلته کولی شئ پیسې ورسره لاسته راوړئ او هغه پیمنټ هغه نور شیان ما تاسو ته په ویډیو کې ویلي د پیمنټ طریقه یې پیپال ده او مخکې به یې بانکونو ته هم لیږلی اوس فکر کوم چې بانکونو صحیح قطع کړی دی بانکونو ته نه لیږي یو پاینیر دی یو پیپال دی نو تاسو کوشش وکړئ چې پیپال اکاونټ په خارج کې څوک لرئ له هغوی نه مرسته واخلئ او هغوی درته جوړ کړي نو څه وکړئ ورسره کار وکړئ پیسې ورسره وګټئ ګرانو ملګرو بیا هم هیله کوم چې تاسو کوم سوالونه چې په ذهن کې وي هغه درته جواب شوی وي که بیا هم تاسو کوم سوال کوم پیشنهاد کوم شی لرئ تاسو کولی شئ دې ویډیو په کامنټ بخش کې کامنټ موږ ته راکئ او یا هم د ما د واتساپ نمبر خو ټول سره شته هغه کې میسجات وکړئ یا هم فیسبوک کې میسجات وکړئ که بعضې وخت ګرانو ملګرو تاسو سوالونه لږ وخت ما نه پاتې کېږي زه په هغه وخت جواب نشم درکولی نو تاسو مه خفه کېږئ زه حتما تاسو ته جواب درکوم تر بیا نو تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ ملګرو د خدای په امان